قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد لري تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړي ا دله په لاس خپې لږ زور وکړي چاپېدلی وکړي خاوند مې ستړی راغی ورګې لږ زور ولګ په لاس خپودلی لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلار هم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې یو ځای ستړی مې او پیالې چې ورېږه په منډه دله پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو وروړي وله که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای وله پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیاله چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومان راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینې وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی م یو دوه لاس راباندې کېده ځه مړه د لاسه کېده د لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه کا بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به سره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی وله یوړه او مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی وله یوړه داسې درته وګوري مړه ته وله غوښه دې راوړه خلقه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې ته نارې غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی دا خاوند شکر بده کې للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي وایي نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه او برباد شو سهار نه ماسخوتنه پورې خولو جب جوب راشي ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایي څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یو جوړه یا دوه جوړې شکر دی موږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړوي او ورته خوشحاله یې الحمدلله او دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به وایي ټول حقونه وله موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا راباندې سوله شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وي الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی وړی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت وله کوي ښځه بچي وله ساتي وله خبره نه ده ماشومانو پوزې وله پاکوي ماشومانو سره غریب ژوند تباه شو کوم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي ماشوم جړی او موږ د خوبه وویستو غریبه د خوب نه نه وتله سو چې ته ویې د خوبه وویستم او چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه او کنزل نخرې به په ښځې ته کې په حسد ته مور سره چې ماشوم نه قلارېږي یو پوټې ورسره په ډونګ ډونګي باندې واله ماشوم ورسره قلار کړه غول چې وکړي ته ترې کرکه کړي او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي هغه متیا دی وله په لاسونو پاکوي ورونی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه د یو خپل زوی ورونی یو سړی دی ووینځه د بل نام دې سړي ته وویم هغه غریبه لګیا دغه ورونی ولا دغه د متیاز هغه وینځي د غول هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي وله وینځي پوزه ولا پاکوي صفایي ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي آسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوې جاتې به نه کوې ښځو تا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی هغې صفا کړي هغې ووینځي هغې دله پوخ کړي ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي آسان کار دی ځکه نه ته یو 15 دړی دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار دله هغه صفایي کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه وینځلی شي جامې د لا غریب وینځي او چې استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سهار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستا څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی میلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګولیږي ښه مزېدار خوراک ولولیږي ښه مزېدار که لږه پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه که لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که دا ټول ښځې کوي نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کوې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي ظلم به په ښځه بلکل نه کوې زیاتې به نه کوې لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې د دوی هغه مارک دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بېشک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونه نه زه اخلم بېشک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما را دې وجود څوک دی بیا الله دی
که ته د خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کړې ځان به دې سړی پیدا کړی که او چې دا وجود ستا دی او مې را جسم نو دا پالج دی ولې وي دا سترګې دی ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دی ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دی ما لی را کړی د چا دی الله او مرضي زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایه او که مسلمان نو اختیار به زما او مرضي به د چا وي الله به قسم په خدای کاتبي اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آواره میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې د بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم او سړیا الله بېدبي دې معافي دا خبره خولې لراله نه ده په کار خو زه به یم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه نو څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ما څه هلکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رستی ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رستی پرده رب العالمین رستی ده رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای مبارکه پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه لوڼو ته دې مو وایه د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچي دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي نو که خدای منې خو خدای ویلي دي او که خدای نه منې نو بیا خبره ده زه خو صرف د الله خبره درته راسوم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی وایه په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی